الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صدر محفل په اجازت سره د نظم عنوان دی عباد الله تراب ته. د خوبیو نه سرشاره په هر لوري جلوداره چې پیغام د نه رادرومي ورځې ډېرې وشوې یاره. عمر لږ وي د ګلونو خو ښکلا یې وي بېسیاره. چرته ناست یې غږ را وکړه موږ راغونډ یو تا دپاره. ته چې ځې مرور درومه موږ به څارو د ستا لاره. ګوره داسې خو څوک نه که دا چې تا وکړه دلداره. دا کلیم صاحب دا تاثیر دی او حنیف خلیل هم شماره. اقبال کوثر خاطر هم نه کړې دومره ولې شو بیزاره. رئیس درده ته یې پوه کړه لږ یې ته پوه کړه خاکساره چې پر هر ته خو راوځه خدای د پاره خدای د پاره. ممتحن د سترګو توره د عاطف د زړه قراره د بزمي بایک د هیر کړو د مشال د زړه شاهکاره. په نصیر د پروا نشته نه را درومې تر بهاره. دا بهیر دی دا کبیر دی لږ خو راشه طرفکاره. دا صدام دی دا معصوم دی دا د صالح لالا نگاره. دا د پلار دی دا د رونه ځلاند هم دی بېقراره. د رضوان او ابوذر هم زړونه ډېر دي پاره پاره. ته به چا سره دمه کړې ستړی ځې له انتظاره. واده نه اورېده د چا هم نه دې کړکه ډیساره. ته چې دومره پښتنو ته تا چې دومره پښتنو ته کوم تکلیف ورکړو خماره. دا حساب به راکوې ته که ته څو وې بې ازاره. په تک تک کې ګړندیه چې په ژوند وې تابعداره. نو په مرګ به دې هم مونږه داسې پرې نږدو بېکاره. زموږ ټولو یو سلام دی دا به یو سي ترنګاره. په آخر کې خدای ته سوال کړم صبر راکړې کردګاره. ای رحمانه ای رحیمه یا کریمه یا غفاره یا کریمه یا غفاره. والسلام.